عزتمند قرآن کریم کې رب العالمین فرمائی چې یو بنده کلم خبره کوي نو د سره رقیب عتید یو نگهبان په د باندې مقرر دی چې د خولې نه کلم خبره وباسي نو یو نگهبان زر لیکي ما یلفظ من قول دی وینا نه کوي مگر د الله په نزد د سره یو نگهبان مقرر دی او هغه زر د هغه خبره ولیکي اره خبره د بنده لیکل کیږي اره خبره تاسو خیال کړئ مونږ عام طور پر خلق خبرې کوي یو سړی چرته د حکومت خلاف خبره شروع کی بل ورته وی خبرې مکه ودی کې به یو جاسوس ناسی چرته خبره به ورسی ګوره نو مونږ وایو خبرې د حکومت خلاف مکه و یو جاسوس ولاړ دی دا خبرې به درله نوټ کی نو دغې نه یریږو چې یو جاسوس په یو د حکومت خلاف خبره نه کومه او ستا د پیدایش نه الله پتا یو نگهبان ادرولې دی او هر خبره دی لیکي او یو ورځ به دی د الله په عدالت کې پیشي کیږي ته دته داسې ولې نه وایې چې داسې خبره مه کوه چې په هغې الله خفه کیږي ګوره یو نگهبان ولاړ دی دا خبرې درله لیکي دا خبرې لیکي نو د حکومت خلاف خبره مه کوه وایي مجرم بشي سزا بدر کی نو دسی د الله د طرف نم رقیب عتید یو نگهبان دی اره خبر دی لیکي اره خبر دی درج کیږي اره خبر دی لیکل شي او دا به عملنامه کې راوخیږي لا یغادر صغیرة ولا کبیرة دسی عملنامه ده چې نه راکوټې ګناه پرېږدي او نه غټ پرېږدي نه وړه خبره پرېږدي او نه غټه خبره پرېږدي د ژبې حفاظت دا ضروري خبره ده مونږ او تاسو خیال نه کوو اکثر په ګپ کې خبرې کوو د خلقو د خندولو دپاره خبرې کوو او دا خبرې عملنامه کې راپسې درج کیږي مونږ خو خبره وکړو ملګرو ته وایي چاته یې وایم دا د مجلس متعلق خبره وه دا میاسې تاسو خوشحالولو دپاره دا گپ شپ ولګو دروغ مې وي دی خو به یې چاته نه وي خو د عملنامه کې دا محفوظ شول بره خو لاړل که نه بره به یو ورځ د دې خبرو جواب ورکوي قیامت کې به د ټولو نه سخت عذاب د هغې کس وي چې هغه د خلقو د خندولو دپاره خبرې کوي او خلق پې خندي نن دا لوی کمال ګڼل شي چې ځان ته خلق راټول کړي او د خلقو د خندولو د پاره دی خبرې شروع کیو خلق تی نه مزی والی او خندي مزی به تی خلق کلی او په عذاب کې به ته مبتلا سخت عذاب کې به دا کس مبتلا وي چې د خلقو د خندولو د پاره لګي او خبرې کوي د ژبې ډېر حفاظت کو ډېر یو نگهبان پې مقرر دی دا راله لیکي دا هره خبره او هره وینا لیکي د دواړو جهادو سردار فرمای من یضمن لی ما بین لحییه و ما بین رجلیه مالک څوک د دوو څیزونو ضمانت راکوي نو اضمن له الجنه زه به د جنت ذمواري مالک څوک د دوو خبرو ذمواري راکوي نو اضمن له الجنه زه وله د جنت ذمداري ورکوم د کومو دوو ما بین لحییه و ما بین رجلیه چې د دوو داړو د جامو په منځ کې چې کم اندام دی د دې ذمواري به راکوي او ما بین رجلیه د دوو خپو منځ کې چې کم شرمګاه دی د دې ذمداري به راله راکوي چې ژبه او شرمګاه د دې به دې حفاظت کوي نو اضمن له الجنه زما د طرف نه د جنت ذمداري واله خو د ژبې حفاظت پکې د ژبې حفاظت پکې حدیث مبارک کې راځي وي کله ناکله سړی یوه خبره وکړي دته پته نه یوه خبره وکړي هغه دې اړو څه ګناه نه ګڼي خو د هغې په وجه دی د جهنم ویښ ته ورسېدو دې خبر هم نه دی یوه کلمه به ووایي چېرته خبر به نه بس مجلس کې شروع شي بیا په ځان نه پوهېږي که هر څه ناروی وي که هر څه وي که په هر چا پورې مسخره وکړل دی پې د جهنم ویښ ته ورسي او دته پته نه
د دواړو جهانو سردار فرمای من سمت نجا، څوک چې چپ پاتې شو د نجات موندو. بس کم سړی چې خبرې ډېرې کوي د ده به خطایانې ډېرې شي، د ده به غلطۍ ډېرې شي، د ده به خطایانې ډېرې شي، د ده به خطایانې ډېرې شي. چې څوک خبرې ډېرې کوي اکثر اوقاتو کې چپ اوسېږئ، چپ اوسېږئ اکثر اوقاتو کې. بس کوشش کوه خبرې ډېرې مه کوه، ځکه چې د 100 پورې تا خبره نه ده کړې نو ته یې مالک یې، او چې خبره دې وکړه نو ته مملوک شوې، اوس دې دا خبره مالکه شوه، ته به اوس د دې تابع چلیږي، د خولې نه دې خبره وتې ده، اوس به دې دا خبره مالک یې او ته به دې پسې روان یې، او چې کړې دې نه ده نو ته مالک یې، او چې خبره دې وکړه نو ته مملوک شوې. اوس با د ژبې نه دې ووتله، با اوس به ته د دې خبرې د لاندې چلیږي، او چې کړې دې نه ده نو خبره به ستا د لاندې چلیږي چې څو پورې دې کړې نه ده. چپوالی دا ډېر د کمال صفت دی، چپوالی د کمال صفت دی. اکثر اوقاتو کې بس چپ اوسېږه، چپ چپ، ډېرې خبرې مه کوه. خبرې څومره ډېرېږي دومره به غلطۍ سیوا کېږي، دومره به درپسې عملنامه کې لیکل ډېر خیږي. نو چې ډېرې خبرې کوي، که د خیر خبره کوي نو ټیک ته، خو د خیر د خبرې نه علاوه ژبه کنټرول ساته دا لوی کمال دی، دا لویه بزرګي د ژبه کنټرول ساتل او ژبه محفوظ ساتل. د دې ژبې د لاسه ډېر خلق، ما تاسو ته وی نبی علیه السلام فرمایي د جهنم ویښ ته ورسي، ویښ ته د ژبې د نه ساتلو د وجې نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو تو فرمایل وی په دې دروازه چې کم کس ړومبی را داخل شو دا جنتی دی، وی ګوره ورکه په دې دروازه چې څوک ړومبی را دنده شو دا جنتی دی. سی کوي صحابو چې قتل نو عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ را دنده شو. صحابو ولید چې نبی علیہ السلام هم دې یادو، نو صحابو تینا تپوس کو، صحابت نه تپوس کی وی عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ تلا را ننوتلې نوی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ستا بارک دو فرمایل چې په دې دروازه څوک ړومبی راغی هغه جنتی دی. ستا بارک نبی علیہ السلام د جنت خوشخبری واورول. خو ته موږ ته ووایه چې ته څه عمل کوې، عمل دې څه دی چې نبی علیہ السلام ستا بارک وي چې په دې دروازه ړومبی راغی دا به جنت، ستا عمل څه دی؟ عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ ورته وایي زه خو ډېر کمزوری سړی یم، ضعیف، ډېر کمزوری یم، ډېر عجز فقیر سړی یم، زما خو څه داسې لوی عمل نشته. خدا نبی علیہ السلام چې ما بارک د جنت پیشنګویي ورکړې ده، یو کار راکې دی، امید لرم چې دا به دقه کاري. صحابت نه تپوس کې وي دا څه کار دی چې ستا بارک نبی علیہ السلام د جنت خوشخبری واورول. وی زه امید ساتم چې زما په دې سینه کې چاتم بغض نشته دی، بس چا سره می بغض او حسد نشته، دا سینه می صفا پرته ده د بغض او د حسد نه. نن تهجد گزار ډیر دی خو سینه کې بغض او حسد شته، نن نیکان ډیر دی خواصو کې نن بغض او حسد کې خواص خلق مبتلا شوی دی، نیکان خلق بکی مبتلا شوی دی، اهل الله خلق دی او دی کی مبتلا دی. نن خواص دی، خواص بغض او حسد کی نن مبتلا دی. ته بغض ولې کوي؟ وی ما کې دا امید ساتما چې دا سینه می د بغض او د حسد نه صفا پرته ده. یو فضل خبرې په دې خوله نه کوم، بس د یو خبرې ضرورت نه نو هغه پرېږدم، بس فضل خبرې په خوله نه کوم، او سینه کې مې چا سره بغض او حسد نشته دی، بس دقه دوه کاره مې دي. نو امید ساتم چې نبی علیہ السلام چې ما باره کې د جنت ویلی دی نو دا بم دا دوه کارې چې چا سره بغض او حسد نه ساتم. من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی، د اسلام خیستواله د مسلمان خیستواله دا دی چې دی بے فائدی خبری پریدی، بس یو خبره کې پیدا نه هغه مکوا. رقیب عتید، یو نگهبان مقرر دی په مخې لیکي، په مخې لیکي، په مخه دا
دا ته چې خلک خندی او دا خبرې کوي دا لیکل کیږي دا نکاحبان دی دا په عملنامه کې در لجمع کوي دا به در باندې ډیر وبال پریوزي صحابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کې د الله حبیبه جنت ته په سړی په څه داخلي د جنت د تلو عمل راته نه ښیي د الله حبیبه چې جنت ته به په څه داخل شمه د دواړو جهانو سردار ورته وفرمیل تقوا او خیسته اخلاق د الله نه یریږه او اخلاق ته خیسته که بس د الله نه یریږه او اخلاق ته خیسته که په دې به جنت ته ځي اخلاق خیسته که ژبه برابر که بس هر ټیم د الله نه یریږه حسن الخلق او اخلاق خیسته که د الله نه یره او بهترین اخلاق دا دوه څیزه سړی جنت ته رسوي اوی د الله حبیبه دوزخ ته سړی په څه باندې ځي وی دوه څیزونه سړی جهنم ته رسي یوه ژبه ده او یو شرمګاه دی یوه ژبه ده او یو شرمګاه د دې دوو څیزونو د وجې نه به سړی جهنم ته ځي دا ژبه نه ده دا به د جهنم سبب ګرځېږي وی ژبه او شرمګاه دا دوه څیزونه چې دي دا سړی جنت ته داخلي او تقوا او بهترین اخلاق دا سړی جنت ته داخلي او دغه دوه سړی جهنم ته داخلي بس د ژبې کنټرول کوئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اختر مانځل روانو رکوټ اختر دی یا غټ اختر دی د زنانو مجمع ولیدل نبی کریم صلی الله علیه وسلم زنانه ولیدلې نبی علیہ السلام ورته وی یا معشر النساء تصدقنا یا معشر النساء اے د زنانو جماعتا اے د زنانو جماعتا تصدقنا صدقی ورکوي د زنانو جماعتا وی اے زنانو صدقی ډیری کوي نبی علیہ السلام د اختر په موقع د زنانو جماعت ولید نو ورته وی یا معشر النساء اے د زنانو جماعت تصدقنا صدقی ډیری ورکوي